دا د ننګرهار سرور د ولسوالۍ خيراباد ضیاء المدارس دینی مدرسه کې د طالب العلمانو د قرآن کریم حفظ او ناظر زده کوونکو د فراغت مراسم دي. په دغه مراسمو کې د لوی دوري وړي دوري قرآن کریم حفظ او ناظر زده کوونکو ته د فضیلت لونګي د علماو او شيوخ لوري وتړل شوې. د دغه دینی مدرسې محتمم مولوي سپینګل خاکسار وایي له مدرسې هر کال سلګونه زده کوونکي په بیلابېلو برخو کې فارغېږي چې په خبرهای سږ کال څه د پاسه 200 تنه فارغ شول. دا نن کوم چې موږ فارغین ورکړل اته څلوېښت فارغین د لوی دورې وو، اته 50 د وړې دورې فارغان وو، 18 مجاود تجوید والا وو او 18 حافظان وو او تقریبا 80 کسان چې وو دغه ناظره کسان وو. د لوی دورې فارغ یو طالب واکمن وای ډیر خوښ دی چې خپل زده کړې تر دې ځای راورسولې او په خبرهای لا نور زده کړې به کوي. ما دغه کال لویه دوره په جامعه ضیاء المدارس کې زده کړې وکړې او ډیر خوښ او خوشحاله یم د استادانو او د ادارې د کارکوونکو او ټولو نه خوښ او خوشحاله یم. موږ ته یې ډیر خدمت وکړي او موږ ته یې د روحیه راوبخله. د دې علم نه د موږ مقصد همدا دی چې موږ هیوادوالو ته ګټه ورسوو او هیوادوالو ته فایده ورسوو او درس او تدریس وکړو. موږ همدا مقصد دی. د وړې دورې یو بل فارغ هدایت الله له ټولو ځوانانو غواړي چې دین یو عصري زده کړې دې وکړي او دغه هیوادوالو ته چې دی هغه زمونږ پیغام دا دی چې دوی ټول چې دی سره د دیني علم عصري علم هم وکړي. موږ دواړو ته ضرورت لرو. اول قدم کې چې دی موږ دین له ضرورت لرو اسلام او دا چې دی په دیني زده کړو سره کېږي. ناول دیني زده کړې وکړي وروسته د دینه چې دی بیا خپله مراجعه وکړي عصري زده کړو. د دغې دیني مدرسې محتمم مولوي سپینګل خاکسار له بډایه او مالداره هیوادوالو څخه لیلیه شاګردانو ته د خوراکي توکو د مرستې غوښتنه کوي. وایي د مدرسې تعمیر هم په نیمه کې پاتې او باید په جوړولو کې همکاري وشي. منګه هیوادوالو نه دا غوښتنه ده همیش دپاره موږ سره منډه کړې ده ترله کړې د همدې هیواد د قومونو په خدمت باندې دا مدرسه چلیږي. الله دې نور توفیق ورکړي او مدوین دا تمنا ده چې په آینده کلونو کې موږ سره مطلب دا ژمنه وکړي منډه وکړي آبادي کې کومک وکړي پیسو کې کومک وکړي. په سرور د ولسوالۍ خیراباد سیمه کې د ضیاء المدارس په نوم دغه دیني مدرسه چې تر ډیره په ولسي چنده چلیږي یو 10 کاله مخکې تاسیس شوې چې تر اوسه په 12 دورو کې زرګونه عالمان او د قرآن کریم حافظان فارغ کړي.